یا الله ته لندن نورم ودان کړي، خدای ته انګلند له نوره ترقي ورکړي، خدای ته برطانیه نورم ودانه کړي. سیده ده کور ته روان دی، خوشحاله دی زید بادشاه. زه دا سوال نن ولې کوم؟ زه خو یو مسلمان یم او د کافرو د وطن د آبادولو سوال کوم، ځکه چې الله زما د دوی ژوند بچ کو او دی د لندن ډاکټرانو. زه رئیس جمهور نه یم چې زما دوی ته 2 امبولانس راځي او 2 د پولیسو موټر راځي. دا یو داسې قصه د افغانانو ورونو چې زه د خدمت په حساب باندې دا خبره کوم. زه د دې په سیاست نه غږېږم چې دې خارجي څه سیاست لري. زه د دې خلکو د خپل خلکو یا د خپل د دې چې کوم خلک په انګلند کې په لندن کې اوسېږي د دې په خدمت باندې خبره کوم. او دا زما د زوی قصه ده چې په ما تېره شوې تاسو سره شریکوم. دا خارجي پالیسي یو بیل دغه دی، خو دغه میسج زه په خاطر په دې کومه چې دې خپل د سیاستمدارو ته ویم چې تاسې په خارج کې هر رقم سیاست کوئ، خو خپل خلکو له چې څنګه دې خدمت کوي دغه شان خدمت وکوئ. دلته نه تور نه سپین نه زیړ نه سیبربانه د کوم مذهب سره تعلق ساتي، هېڅ شی نه، بس ټول انسانیت ته خدمت ته چې دا خلک کوي. افغانان ورونو زما د زوی قصه ده. زما زوی د اختر په 3مه ورځ د سهار په 4 بجې دا قصه تاسو سره ټوله شاملوم او ډېره دردناکه قصه ده چې زما زوی که 15 منټه نور ایثار وی د ده ژوند تللی او دا ختم و. نو د ده قصه د یو عبرت په خاطر درته کوم چې زموږ وطن کې به څومره خلک، څومره زموږ ماشومان، زموږ خویندې میندې، زموږ ځوانان، زموږ سپینګیري چې هغې نشي رسېدی او رسېدګي نشي کولی، شفاخانې به دغه نشته دی، امکانات نشته دی او هغه څومره خلک به مړه شوي. یوازې زما زوی نه دی چې زه ګڼم چې زما زوی ډېر معتبر دی، خو دا قصه درته ځکه کوم چې دغه زموږ سیاستمدار، دا زموږ واکداران د خدای نه وویرېږي او د دې خپلو خلکو ته سهولت برابر کړي او نور دا د عیش و معشرت باندې پرېږدي. افغانان ورونو د اختر په 2مه ورځ زما دا زوی لږ یو ورځ مخکې د اختر په اول او په 2مه ورځ لږ داسې تبې نیولی و. نو د سهار 4 بجې د مور پاسو موږ د مونځ ټیم و، د سهار مونځ وکړو او د تشناب د بوتلو بېرته یې کټ ته واچو، لږه لږه تبې وه. په 9 بجې چې کېږي یو شړاری دی، یو اواز راځي، زګیروی راځي چې اوم کاته زما زوی په بالښت باندې زګونه روان دي او تک شینې دا مخ راوړېدلی چې منډه م کړه، په غېږ کې م راواغېستو، په هلک کې ساه نشته، هلک داسې رپېږي. زر م راویستو، بار م راوړو چې بار م واچو، امبولانس ته م ټلیفون وکړو. ته یقین وکړه 10 منټو کې دننه امبولانس سره موږ خبرې کولې او موږ ته ویلې چې داسې وکئ. نو 10 منټو کې دننه یو غټ امبولانس، یو لوکل ورکوټی یو امبولانس ولاړې ډاکټر پکې، دا او 2 د پولیسو موټر راله او زما زوی راوچت کو او صاحب مهربانه کمیس یې ترېنه ویستلو، دی بېهوش او دی ختم و او امبولانس کې واچو، اکسیجن یې ورته چالان کړه. موږ همداسې تلو، زه ورسره وم په موټر کې، په هغه ډېره د غم ساتو، ځکه موږ ډېرې چغې والې، موږ ډېر پرېدونه کول، ځکه زما د زوی داسې و لکه زلکدنې چې لکه د ټپېدو همداسې. نو په لاره باندې روانو، اکسیجن یې ورته واچو. نو ما هغه دغه هم نشو کولی چې په هغې وخت کې تاسو ته ما عکسونه ایستلی وی، د ده ویډیو مې کړی، ځکه زه د غم په دغه کې وم او ما ته په دغه ټیم کې خپل وطن رایاد شو چې خدای زما په وطن کې په ساعتونو مزل چې بازار ته ډاکټر ته خلک ځي. نو بیا م دا اوس سبخانې ته م ویوړو او تقریبا څه موده پس دی په اوښ کې راغی، چې په اوښ کې راغی چې ما ته یې وکتل، ما نه یې مچې واغسته. زما زړه ډېر خوښ و افغانانو ورونو، خو خبره دا ده چې په دغه ټیم کې ډاکټر راله او ما ته ویلي چې ستا دا زوی چې دی که دا 15 منټه نور یا نیم ساعت نور داسې ایثار وی نو د ده ژوند ختم و، زندګي ختمه وه، ځکه د ده ساه بنده شوې وه. نو خدای دا به مخکې څومره ټایم په ده تېر شوی و، ځکه 5 بجې خو موږ راپاڅېدو. نو بس ویلې بس الله درته دا زوی بچ کړو او بس
ډېر هغه هم خوشحاله شو زه خپله خوشحاله شوم خو ما سره افغانانو د خپل وطن فکر د خپل وطن سوچ په دغه ویډیو په دې خاطر زه ډکوم چې زموږ په وطن کې په خلکو څه تېرېږي چې زه یو عادي سړی یم زما زوی ته 2 امبولانس ته 2 د پولیس موټر راځي دا یوازې زما ته نه راځي دا دلته چې په لندن کې په انګلینډ کې څوک ژوند کوي هر یو سړي ته دا امکانات موجود دي لمبر وه ستا کور ته امبولانس او دا امکانات راځي نو په دې ټایم کې چې دی په اوښ کې راغی ده ته ما جوس راوړه دا اوس هم جوس په لاس کې دي ما ورته جوس راوړه چې ما جوس یې وڅکل ویل ګلالا ما ته دادا وایي چې جوس یې وڅکل ما نو هغه دغه راواغېستو هغه بوتل تش بوتل هلته 2 د کثافاتو دغه ایښي دي بینونه ایښي دي ډرامونه په یو کې سړی بوتل یې ورچي په بل کې دا ډاکټران ګلبزونه شینه ورچي نو ما د غلطۍ نه ځکه غم ساتو دغه موږ خپل هم سور کینو ما په هغه دغه په کثافاتو کې ور واچو ده یقین وکړه چې هلته ما ته په انګلیش کې ویل چې ګلالا هلته یې ماچوه دې بل بین کې یې واچوه یعنې دا ورکوټی ماشوم یعنې دومره دا دې ټریننګ کړی دی خپل د وطن د سیسټم باندې افغانانو ورونو بس الله دې زموږ او ستاسې په وطن رحم وکړي څومره ځوانان څومره خلک به زموږ د دې لکه څنګه چې د ده زید باچا بیماري وه څومره خلک به مړه شوي څومره خلک به د منځه تلي موږ یو پوره یې راغلی وه اوس که دا زما زوی ما نه وی وړی 1.5 ساعت د دې تېر شوی خو دا د منځه تللی و که نه بیا به ما ویلی چې پوره یې راغلی وه خو هغه امکانات دلته موجود دي په ده باندې به څومره مصرف راغلی څومره دغه پې وشو 1 روپۍ ما نه ده ورکړې دا هر شی حکومت ورکوي تاسو یقین وکړئ چې دلته زما یو ملګری دی د هغه لور ناجوړه وه تقریبا 1.5 لک 2 لکه دغه پې راله پونډه پې راله چې څه د پاسه 2 لکه ډالر کېږي هغه حکومت برداشت کړه یعنې دومره دغه یې برابر کړی دی چې دا دغه شو دا ښه شولو د مکتب نه دکه مکتب به خبرې د مکتب نه معلمانو ټلیفون وکړو نو موږ مکتب ته بوتلو نو مکتب کې ورته ټولې د مکتب معلمان راغونډ شوي او دی په اول سیم کې دی چې څومره ماشومانو ټولې ورته راغونډ کړه ورته ویل چې زیات باچا ناجوړه شوی او دته یو دغه ورکړه مېلمستیا یې ورته ورکړه دومره سوچ فکر افغانانو ورونو افسوس زموږ په وطن دی افسوس زموږ په خلکو دی چې بې ځایه توی شو افسوس زموږ په وطن په مشرانو باندې دی چې نه د شفاخانې امکان شته نه د بل شي امکان شته دی چې مهربانه ټول تباه و برباد یو خویندې میندې ځوانان بچیان هم تباه و برباد شو تاسې یقین وکړئ زه دا یوازې زما دپاره نه دی زما د بچیانو د میاشت مصرف چې دی د مکتب د میاشت دغه چې دی تقریبا 6,000 ډالر راځي د میاشتې چې دا د پانتون د کالجونو او د مکتبونو مصرف حکومت ورکوي او دا دلته 80 میلیونه خلک دلته ژوند کوي په د انګلینډ کې دا هر یو سړي دا امکانات موجود دي حکومت د دې مصارف ورکوي نو دغه د یو څو ویډیوګانې هم دلته ټکي کړي دي چې دی په کومه شفاخانه کې و کوم ځای کې و نو هغه هم وګورئ او دا ویډیو ما د دې په خاطر ډکه کړه دلته د کفر او د اسلام خبره نه کومه دلته ما د انسانیت په خاطر باندې دغه ویډیو وکړه او د عبرت په خاطر مې وکړه چې وطن کې به څومره خلک چې هغې د ډاکټر وس نه لري د دوایي وس نه لري بچیان یې بغیر د ډاکټر نه چې نه رسېږي هلته لاړ د منځه لاړ او داسې روان دي نو الله دې وکړي چې زموږ مشران سترګې بنا شي او دغه شان امکانات برابر کړي چې څنګه د کفارو یا د نورو اسلامي ملکونو برابر کړي دغه ویډیو مو ګورئ د شفاخانې او دیم پکې وګورئ دلته مې د دا قسم لګولی په الله سپارم ښه وخت ولرئ دا ویډیو سره دا وګورئ یعنې دا ګوره زما زوی دی زیات باچا دې دپاره ګورئ دا یو اتاق یې ټول دته ورکړی ګوره دا آیپاډ دا وګوره آیپاډ یې ورته دا کړی دی دغه ورته لګېدلی دی ټي وي دغه هر څه سهولت دا وګوره دا اوس جوړ شو او اوس انشاءالله دې کور ته بیم دا ته وګوره څومره خدمت دا خلک کوي دا وګوره دا باید د لوبو شیان یې مته راوړي ګورئ نه هغه پاس وګوره ټي وي یعنې څومره سهولت یې د یو ماشوم دپاره ته جوړ کړی 2 نرسې دې ته ځي راځي ډاکټران ځي راځي ورته 10 منټه پس 20 منټه پس یعنې دومره سهولت دا وګوره زما زوی دی زیات باچا اوس کور ته د خیر روانو روغ جوړ شو نو دا مې Dada?
دا شفاخانه ده غټه د دې نوم دی LGI چې تاسو سرچ کړئ انګلینډ کې یعنې لندن کې تاسو ته مخته راشي او دا ګورو جوبلي وینګ یې لیکلی دلته صرف د ماشومانو علاج کېږي دا ډېره غټه شفاخانه ده یعنې دا تاسو ته خالي دا مخه یې وښوده عقل ته زما دوی دغه ګوره هغلته لیکلي دي ایمرجنسي دغه چې دی ګورئ دلته زما دوی دلته یې وردننه کړو دومره خدمت یې دې وکړو چې یقین وکړه چې ړم دوا ورته وکړې ځکه چې دلته دا نشته چې ته څوک یې کم مذهب سره تعلق لري کم وطن سره تعلق ساتي د کم ځای نو دا وطنونه یې ودان دي او دوی هېڅکله وطنونه به خراب نه شي ځکه چې دوی خدمت کوي د انسانیت ته خدمت کوي موږ راشه ته مهربانه بس ورانول دي که نرې بس یو د بل خپې وخه نو دا مې راته وښوده چې دومره غټه شفاخانه او د ماشومانو صرف دلته علاج کېږي LGI چې تاسو سرچ کړئ ګوګل کې خپله ته راوړي څه ده کور ته روان دی خوشحاله دی زیات باچا